یا زه د طالبانو سره مبارزه کوم یا ظاهر غولول. اقتصادي یا سیاسي رای خود عوام د امریکا حملو مثبت حملات امریکایی اثرات مثبت هم داشت و اثرات منفی هم داشت. اثرات منفیشان همین بود که مردم بیچاره و غریب افغانستان زده شد، شهید شد، زخمی شد، خانه‌هایشان ویران شد. یک حالت بسیار ناگوار و بسیار اثرات منفی داشت. پر موټر باندې بمبار وکړ، زه ورغلم پرچم مې راواخیسته، زما په لاس کې وچول. کله دا بمباري وسوه دی او زما نوم غلام حضرت دی. بیرون نن خو بس وړاندې د خیرو سره پلان خو انشاءالله مړې کېږي منګل دا یو خورا غټ کار دی د انسانانو تر مقتضا و عقل وړ دی. د خدای تعالی نصرت بس که راسره و بالا به لږ وخت بعده دا پیشګویي بیا په یاد لره ستا دې په یاد دي. ښاغلي اسامه بن لادن ګواښ کړی و چې که چیرې اړتیا شوه پر امریکا به اټومي وسله کاروي یا بیولوژیکي وسلې او کیمیاوي نه به کار اخلي. ستاسې په دغه ګواښ کې هغه ګواښ ته کوم ځای شته دی؟ هغې ته اشاره شته؟ د اسلحو کار نه دی ورته، د اسلحو کار نه دی. د موږ الهي نصرت امیدوار یو. زه خبره د امریکا د ټیټ کېدو ده چې د لیست له سره څه به انشاءالله وورسي د لیستو د پایو خوا ته. په دغه وروستیو څو ورځو کې د ډېرو ولایتونو کنټرول ستاسې د ځواکونو له لاسه ووت. ګواکې تاسې داسې وایاست چې بیا هیله من یاست چې همدغه پوځي بریاوې بیا ترلاسه کوي؟ لږ وخت بعده ورته داسې امیدوار یو لکه دا اوس چې دې ولیدله بیا به دا بل تحول داسې وینې. ملا صاحب که تاسې راته دا ووایاست چې
د دومره سریع او چټکو شاتګونو او له کارونو د وتلو علت ستاسې څه وایه؟ په بمباریو کې ډېر سخت زیان در اوښتی و که عسکرو درته شا واړول او درنه ولاړل؟ ما تاته وویله چې دا د علي کار د علي ړنګېدو په ژمن کې یو کار دی د طالبانو هم شاید خطا یې و شیان به جنسي د دې د صفایي لپاره دا خورا یو غټ کار دی په ژمن کې دا هم را روان دي دا موږ ملکي خامخا شاید د طالبانو صوبو مرکز دغه مسؤلیتونه ورته راجع شوي خدای تعالی د ګناه وېرېږي خو دا د ګرځولي د جلي تحول په ژمن کې یو تحول دی بېرته روان دی پر دې بل طرف باندې سره د دې چې ستاسې له ګډون سره مخالفت شوی دی که داسې یوه اداره جوړېږي په راتلونکي کې چې ستاسې ځینې ځواکونه پکې ګډون وکړي او د طالبانو یا منځلارو طالبانو په نمایندګۍ تاسې به د هغې مخالفت وکړئ؟ طالب منځلارې نشته طالب وګوره منځلارې وګوره نشته دا طالبان ټوله منځلارې دي اصلي څه دا خو افراط و تفریط موضوع ده منځلارې موږ دا نور خو د تفریط والا دي تر حد چې کمبود کې دا دې ته تفریط دا تفریط والا دي نو اکثره دا خو دا پراخبنسټه حکومت ترخي و شنې خو دا شل کاله سره کېدلې خو هېڅ پراخبنسټه نه شو جوړ دا علت د فاسقانو حکومت خو نه په ټولو زندګي کې منو تر د فاسقانو د حکومت تر شمول مو د مرګ ډېر خوښ دي زه درته وایم بس د امریکا د لیست سره سوحل د تا یو خوا ته نږدې کېدل په یاد لره پیشګویي ده د خیر سره منې یې که نه منې هغه ستا خوښه ده بیا د هغه سره ګورو